ډېره مننه عبید همدان صاحب چې خوندورې هایکو او خوندور نظم مو راسره شریک کړو. مننه مو کومه. ډاکټر امین تنها صاحب وایي چې ورک دې شمه خیر دی چې مې ورک ایمان راوړی دی، امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی. ورک دې شمه خیر دی چې مې ورک ایمان راوړی دی، امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی. چا چې د امن بیرغونه پورته کړي دي او پټ پټ دغه ټولو په ټوپک ایمان راوړی دی. خلکو سرحدونه تر اسمانه غځولي دي، مونږ په کابل او پاټک ایمان راوړی دی. دلته کې د خلکو ځکه تورې نیغې کړي دي، دلته کې جینۍ په یو هلک ایمان راوړی دی. ټوله ورځ د مینې وظیفه او تذکره کوي، وګوره تنها په کوم مسلک ایمان راوړی دی. ډېر مننه. او په دغې شعرونو باندې خپل ګران ملګری انجم بنګش صاحب راغواړم چې زموږ سره خپله شعري ټولګه شریکه کړي او د هغې نه خوندونه واخلو. انجم بنګش صاحب، زه به در سره د یو غزل شریکم. غزل مطلع ده: یوه سیاره وه ما غزل ته راوړه، یوه سیاره وه ما غزل ته راوړه، ډېره خوږه وه ما غزل ته راوړه. ډېر ښه دی، ډېر ښه. او توان مې د زغم نه و ګویا یې کړمه، توان مې د زغم نه و ګویا یې کړمه، د درد چپه وه ما غزل ته راوړه. ډېر ښه، ډېر ښه. او بچه‌خاني مې شوه په فکر تاری، بچه‌خاني مې شوه، بچه‌خاني مې شوه په فکر تاری، ښه فلسفه وه ما غزل ته راوړه. ډېر ښه دی، ډېر ښه. او بچه‌خاني مې شوه په فکر تاری، ښه فلسفه وه ما غزل ته راوړه. او کله مې ټول خپله خبر کړو په ځان، کله مې ټول خپله خبر کړو په ځان، د راز کیسه وه ما غزل ته راوړه. ډېر ښه، ډېر ښه. او انجمه ګډوډ ځکه وغږېدم، انجمه ګډوډ ځکه وغږېدم، د جام نشه وه ما غزل ته راوړه. ډېر ښه دی، ډېر ښه. او د بل یو غزل ده چې یو جانان وي او بل توره تیاره، چې یو جانان وي او بل توره تیاره، ستوري روښان وي او بل توره تیاره. ډېر ښه. او په داسې وخت کې د سخت راشي ارمان، په داسې وخت کې د سخت راشي ارمان، چې شړک باران وي او بل توره تیاره. ډېر ښه دی، ډېر ښه. په داسې وخت کې دی، په داسې وخت کې د سخت راشي ارمان، چې شړک باران وي او بل توره تیاره. ډېر ښه دی. او بیګا په خوب کې په هیبت کې ومه، بیګا په خوب کې په هیبت کې ومه، ورک رانه ځان وي او بل توره تیاره. ډېر ښه. او خدای دې زما په شانتې ودردوه، خدای دې زما په شانتې ودردوه، چې زړه دې وران وي او بل توره تیاره. ډېر ښه، ډېر ښه. او انجمه دا وي د فراق کیفیات، انجمه دا وي د فراق کیفیات، په اور ګزران وي او بل توره تیاره. ډېره مننه. ډېره مننه انجم بنګش صاحب چې خوندورې غزلې مو ترې واورېدې. مننې کوو او کورودانې ورته وایو. ډاکټر خالق زیار صاحب وایي چې جنونیت چې شي راخور په وطن، جنونیت چې شي راخور په وطن، پکې دلیل عقل شعور له تاړ شي، په ما به هم سترګې راپټې کړي څوک، په ما به هم یو تن جنت ته لاړ شي. ډاکټر خالق زیار صاحب په دغې شعرونو باندې ګران ملګری اختیار الله اورکزی صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او زموږ سره خوندور شعرونه شریک کړي. اختیار الله اورکزی صاحب. خان صاحب غزل نه مخکې دوه شعرونه دي: په خپل قوم پسې بد اراده وایه وایه وایه، په خپل قوم پسې، په خپل قوم پسې بد اراده وایه وایه وایه، خپل اصل نسل ټولو لسته خایه خایه خایه. ډېر خیار بیا ووایه دا. په خپل قوم پسې بد اراده وایه وایه وایه، خپل اصل نسل ټولو لسته خایه خایه خایه. او د خپلو اتلانو سپکوی کوه تکړه شه، د خپلو اتلانو سپکوی کوه تکړه شه، چې هېڅ دې نه وي هغه خلک ستایه ستایه ستایه. ډېر خیار، ډېر ښه دی. مننه جي. د غزل څو شعرونه دي چې زما د زړه په کور کې د چا کور و خو اوس نشته، زما د زړه په کور کې د چا کور و خو اوس نشته، په هر دیوال به دغه یو انځور و خو اوس نشته. زما د زړه په کور کې د چا کور و خو اوس نشته، په هر دیوال به دغه یو انځور و خو اوس نشته. او یو وخت و ما د ښکلو د نظونو پیټې وړو،
یو وخت و ما د ښکلو د نازونو پیټې وړو یو وخت و د یو ښکلې په ما پور و خو اوس نشته. ډېر ښه دی ډېر مننه جي. یو وخت و ما د ښکلو د نازونو پیټې وړو یو وخت و د یو ښکلې په ما پور و خو اوس نشته. ډېر ښه. او په هر قدم بستا په هر قدم به ما د ستا د نوم ذکر کوو په هر قدم به ما د ستا د نوم ذکر کوو په هر قدم به ما سره یو شور و خو اوس نشته. ډېر مننه. ډېر ښه دی. او یو رنګ و چې د هر یو محفل رنګ به پې خوش رنګ و یو رنګ و چې د هر یو محفل رنګ به پې خوش رنګ و یو رنګ و چې په هر محفل به خور و خو اوس نشته. ډېر ښه دی ډېر ښه. او شعر دی چې اختیاره څوک خو و چې زما سترګې پې خوږې وي اختیاره څوک خو و چې زما سترګې پې خوږې وي اختیاره څوک زما د سترګو تور و خو اوس نشته. ډېر ښه دی ډېر ښه. ډېره مننه اختیار الله اورکزی صاحب چې خوندور شعرونه درنه مو واورېدل او دغه دعا به کوو چې پښتانه دې په دغې شعرونو باندې عمله وکړي چې د پرمختګ په لار باندې زر زر لاړ شي. د هغې څیزونو نه ځان راونیسي چې کم مونږ په ځای باندې ورده او هغه څیزونه د خپل کې چې د نړۍ کې چې کم قامونه ژوند کوي چې دغې سره مونږ د سیالو سره سیال شو. د اسرار ډاکټر اسرار صاحب هغه شعرونه را په زړه کېږي چې مینه سر کې ساسانه غوندې ښکاري رسول یې سر ته ګرانه غوندې ښکاري مینه سر کې ساسانه غوندې ښکاري رسول یې سر ته ګرانه غوندې ښکاري نه هغه راځي نه زه ورځم تپوس لا دا قصه راته سورانه غوندې ښکاري دلته شته دی د مجنون د خپو خاپونه دا صحرا راته ودانه غوندې ښکاري مشغوله لری راشه د یار خیاله زړه مې ستړی او ستومانه غوندې ښکاري. ډېره مننه نازک خان صاحب. په خصوصي توګه د اماراتو پښتو ادبي ټولنې د ټولو ملګرو چې هغوی په ډېر لنډ تانګ وخت کې و داسې یو خوندور محفل را جوړ کړو او ډېره مننه. او د غزل یو څو شعرونه د نزار صاحب څخه منم چې را بشي سپرلي وختونه منم چې را بشي سپرلي وختونه خو مونږ تر کومې رسوي وختونه ډېر ښه دی. منم چې را بشي سپرلي وختونه خو مونږ تر کومې رسوي وختونه او شعر د څه مونږ به باقي وو مونږ به نه ورکیږو مونږ به باقي وو مونږ به نه ورکیږو اور که هر څو راوروي وختونه ډېر ښه شعر دی ډېر مونږ به باقي وو مونږ به نه ورکیږو اور که هر څو راوروي وختونه او د لر او بر ناره په جار کومه د لر او بر ناره په جار کومه که خوله هر څو راته ګنډي وختونه. ډېر ښه دی ډېر ښه. او د بل غزل څو شعرونه دي څه د خپل فکر ګردابونو کې راګیر یم راګیر یم له مودو نه په وهمونو کې راګیر یم او هیڅ جواب مې د یو سوال موندلی نه دی هیڅ جواب مې د یو سوال موندلی نه دی بس سوالونو او سوالونو کې راګیر یم. ډېر ښه دی دا شعر بیا ووایه ډېر هیڅ جواب مې د یو سوال موندلی نه دی بس سوالونو او سوالونو کې راګیر یم. او انجم صاحب شعر دی چې بیا هم ژوند کوو د ژوند سندرې وایو بیا هم ژوند کوو د ژوند سندرې وایو که هر څو په وحشتونو کې راګیر یم. بیا هم ژوند کوم د ژوند سندرې وایم که هر څو په وحشتونو کې راګیر یم. او شعر د جي لیونتوب ته مې حیرانه لیونتوب دی لیونتوب ته مې حیرانه لیونتوب دی عجیبه کیفیتونو کې راګیر یم. لیونتوب ته مې حیرانه لیونتوب دی عجیبه کیفیتونو کې راګیر یم. او غزل مقطع د جي د خوشبو غوندې خوارېږم فګاره د خوشبو غوندې خوارېږم فګاره داسې نه چې سرحدونو کې راګیر یم. ډېر ښه یار ډېر ښه فګار صاحب ډېر ښه شعر. ډېره مننه ډېره مننه. ډېره مننه شمس فګار صاحب چې خوندور شعرونه مو راسره شریک کړه ډېره مننه. ملګرو د وصال مازدیګر خو دغه څو ساعتونه تېر شوي وو دا د محمد قریش لالا او د اماراتو چې کومه ټولنه ده د پښتنو د هغوی په مننه دغه د وصال د مازدیګر دپاره دغه خپرونه ریکارډ کیږي دغه پای کېدو ته راځي خو د په تیره باندې د محمد قریش لالا ډېره مننه کومه چې هغوی نه شاعري کوي او نه په نثر نه په نورو کار کوي خو د پښتون پښتونولۍ دې حد ته را رسولی دی چې په عرب امارات کې
چې کمې حالې ځلې کېږي نو دغه سړی ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي یا د پښتونخوا نه څوک راشي نو پرون تندي ورته هرکلې وایي هر څومره کاغه دغه زړه د درد نه ډک لري خو په مخ باندې به یې خنداګانې د دغې خلکو دپاره د دغې پښتنو دپاره خورې وي نو په دغې هیله باندې چې هغه له د خپل الله نه ډېر ژوند غواړم چې الله دې په پښتنو ټولنه کې داسې انسانان پیدا کړي چې د خپل ولس په دړ غمجن شي او په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي خپل ګران مشر خالد اسرت صاحب له راځمه د هغه په حواله باندې به زه هلته طالب علم څه بحث وکړم او د هغوی په شعر باندې به زه څه خبرې وکړم خو هغه بچي پیژني او هغه به لا سندرې خوږې خوږې نغمې دغې پښتنو له لیکلې دي هر څومره که هغه د دغې خپل وطن نه لرې ژوند کوي دلته مصروفه وي د هغې باوجود بیا هم پښتنو له خوږې خوږې نغمې لیکي سوچ خلاص د سرو ګلو نوکر نه وي سوچ په سرلې په سمه غر نه وي یاره تر هغې کلي ته مه راځه دغه زموږ د ګران ملګري د ګران استاز خالد اسد صاحب خواږه خواږه شعرونه زموږ سره ناست دی ډېر ژوند ورته غواړم راځئ چې د وصال په مازدیګر کې د هغوی خوندوره شاعري واورو او د هغې نه په شریکه خوندونه واخلو مننه نازک خانه نازک خان د ښکلې خوندور شعرونه وویل بیا د پېښورو د ښکلو ذکر وکړو ما ته خپل یو زوړ غزل را یاد کړ چې د دنیا ښکلي نوم باندې پالونه نیسي چې د دنیا ښکلي نوم باندې پالونه نیسي سړګی مې داسې یو قاتل ته ګودرونه نیسي او ما بې خدای کې د جانان په اوږو لاس واچول ما بې خدای کې د جانان په اوږو لاس واچول کمزوري خلک چې غورځېږي دیوالونه نیسي ما بې خدای کې د جانان په اوږو لاس واچول کمزوري خلک چې غورځېږي دیوالونه نیسي او ستا د ګلاب ځوانۍ غندل دې ماته نشي ستا د ګلاب ځوانۍ غندل دې ماته نشي اوس خو سپرلي هم درته لارو کې ګلونه نیسي او شعر دی چې ښکلو زما د زړه نه ځان له پېښور جوړ کړی ښکلو زما د زړه نه ځان له پېښور جوړ کړی څوک چې د هر خوا نه راځي پکې کورونه نیسي ښکلو زما د زړه نه ځان له پېښور جوړ کړی څوک که د هر خوا نه راځي پکې کورونه نیسي او د پښتنو اوده قسمته بخښنه غواړم د بل غزل شعر ته لړم خو زما په غاړه کې رسای شي د اجل خالده زما په غاړه کې رسای شي د اجل خالده او څوک بختور به یې د زلفو تنابونه نیسي مننه او ترنم باران دې هم ورېږي ستا د ښایست اور دې هم وي باران دې هم ورېږي ستا د ښایست اور دې هم وي سپرلی دې هم وي او زمونږ د زړه زور دې هم وي باران دې هم ورېږي زمونږ د زړونو دا تړون سلسلې ماتې مشه زمونږ د زړونو دا تړون سلسلې ماتې مشه د مینې توخم په دې خاوره کې سمسور دې هم وي د مینې توخم په دې خاوره کې سمسور دې هم وي سپرلی دې هم وي او زمونږ د زړه زور دې هم وي باران دې هم ورېږي د سمندر د خاموشۍ معنی به هم لټو د سمندر د خاموشۍ معنی به هم لټو خو په دې وران ګودر کې ستا د بنګړو شور دې هم وي خو په دې وران ګودر کې ستا د بنګړو شور دې هم وي سپرلی دې هم وي او زمونږ د زړه زور دې هم وي باران دې هم ورېږي
د پیښور د قمیستور قصه د ما بس کوا د پیښور د قمیستور قصه د ما بس کوا ازغي د هم وي خو ګلونه درې څلور د هم وي ازغي د هم وي خو ګلونه درې څلور د هم وي سپرلی د هم وي او زه مونږه د زړه زور د هم وي باران د هم وریږي وخت د رنګونه بدلوي د ارتقا خالدا وخت د رنګونه بدلوي د ارتقا خالدا خو په هر رنګ کې ودان د پښتون کور د هم وي خو په هر رنګ کې ودان د پښتون کور د هم وي سپرلی د هم وي او زه مونږه د زړه زور د هم وي باران د هم وریږي ستا د ښایست اور د هم وي سپرلی د هم وي او زمونږه د زړه زور د هم وي باران د هم وریږي. ډېره مننه خالد اثر صاحب چې د ترنم سره سره خوندور غزل هم راته وویې. ډېر ژوند درته غواړم. ګرانو ملګرو د وصال مازدیګر دغه خپرونه پای کېږي او په تیره باندې د اماراتو پښتو ادبي ټولنه متحده عرب امارات د ملګرو ډېره مننه کوم چې دغه ملګري یې په یو ځای باندې راټول کړل او دومره خوندوره شاعري تاسو واورېده، موږ ناستو ملګرو واورېده او د دغې نه مو خوندونه واخیسته. باید که زه د ټولو ملګرو نومونه وانخلم نو په هغې به ترې زه بخښنه غواړم او د صاحب شاه صابر صاحب په دغې دوو شعرو پروګرام پایې کوو چې څومره خواږه دي څومره ښه ملګري څومره خواږه دي څومره ښه ملګري د محبت تخار درانه ملګري څومره په ګرانه و راغونډ صابره څه په اسانه شو خواره ملګري. د الله په امان.